دردنا دی او زیما زړمستا غمونو درد ولته وسوي لکار وېستلته درد وې خوږي کې مټو زړه آشنا ستات بلتانا چاپو وهلته ستا جدای تاسې دې ونکړم کم خود جانا نتلو کړم ستا بلتون خو یار کالي وکړلې دې ظالم بلتون فضل سورې کړم ستا انځور چې ګورم خفا شمه ستا سره په ویر باندې اخته شمه کله کله ځان څخه ژړېږم کله کله خیال کې در سره شمه تا په مخ کې نه خو پټ په ژاړم نور خدای په امان زه درنه لاړم بس که خدای رضا وه بېرته در بشم صرف پاک الله نه زه تا غواړم زه خو دې جانانه ډېر تلوار کوم ځکه خو صفت د سپین رخسار کوم ستا د بېلتون اور کې زه سوځېږم کله به راځې زه انتظار کوم راغلی بیا اختر جانان مې نشته دی واده زړه درمان قرار مې نشته دی دا ځل د اختر به هم بې خوند وینو دا ځل خوشحالو ته مې توان نشته دی په تمه یم تاسې یو ځوان یمه یمه پاشه یې خو زه افغان یمه ګران دی لکه ځان افغانستان زما ځکه خو هر وخت پته قربان یمه زه مې دا نصیب نه کې لمن یمه ستا نه یم جلا په دې غمجن یمه ستا نه بغیر درکوي خوږېږي مې ځکه خو په زړه باندې دردمن یمه زه یې کړمه ګلابي له تا ژوندون مې شته دی یاره اوس د زړه سکون بېله تا مې هېڅ ګرانه صبرېږي نه غم سره مې کړی دی په خاطرو ژوند مې د نیمګړی بېله تا اشنا نه وایم دروغ وایم رښتا اشنا څنګه دې کړم هېر خو نه هېرېږي نه ډېرې راته ګران وایم صفا اشنا دا زخمي زړګی مې دی په تا وطن تا مې یې جانان د زړګي درمان ای شمسه په ما باندې ډېر ګران یې د سترګو نه دې سر شمه زما جانان ټول خلک وي تا دې ښه ارام کوي ستا لیونی تا پسې فریاد کوي ټوله شپه مې تېره شي سوچو سره ځکه خو شعرونه مې اظهار کوي لیکم اشعار پدې پوهېږم ستا لیونی ستا به هم خوښېږم داسې یو مقام لرې په زړه کې مې بېله تا نه په شېول مړ کېږم د دې ښکلي او خوندورې ترانې لپاره فرمایش کړی دی په ډېره مینه سره ډېر ګران او محترم ورونو لکه هر یو فضل حق نګزاد سمیع الحق نګزاد رضوان الحق نګزاد عرفان الله نګزاد عمران الله نګزاد کمران الله نګزاد عاشق الله صدیقی او طارق الله صدیقی او خصوصي فرمایش کړی دی په ډېره مینه سره شمس الحق نګزاد او صدیقی جانان اواز دی د ګران او محترم ورور ماسټر جهاد مل جانان کلام دی د ولی الله پښیوال او د داسې ښکلو فرمایشي ترانو او نظمونو جوړولو لپاره زموږ سره په دې شمارو رابطه کولی شئ 0 اویا 14 15 15 اویا بله شماره ده 0 اویا 6 15 15 880 ریکارډینګ سنټر سپین غر اسلامي ډیجیټل سټوډیو ننګرهار. وسلام.